السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک ګروپ نوم تغییر کړو. یعنې موږ سره یو فیسبوک پوسټ ګروپ دی، غواړم چې د هغې نوم تغییر کړم، یعنې بل نوم باندې جوړ کړم، ځکه دا یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه یو ګروپ لرم، ډېر ممبر هم لري، خو زه اوس غواړم د هغې نوم تغییر کړم. مخکې یو څه نوم و، غواړم د دې نوم اوس تغییر کړم. د دې لپاره به دا چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پوسټ ګروپ نوم تغییر کړو، د دې لپاره به تاسې راشئ خپل فیسبوک پوسټ ګروپ ته. نو کله چې تاسو دلته راغلی، خپل هغه ګروپ ته به لاړ شئ. مثال په ډول دا ګروپ دی، زه غواړم د دې نوم تغییر کړم. د دې لپاره به تاسې دغه پاس ګورئ، د دې باندې به تاسې کلیک کړئ او دلته به تاسې دې باندې کلیک کوم او بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. تاسې بیا به درته کوم یو ځل تاسې دغه پاس ګورئ، دې باندې به یو ځل کلیک کړئ او بیا پاس به بیا دلته کلیک کړئ. د سیټینګ علامه چې دی دلته چې تاسو کله کلیک کړو، تاسو دلته ګورئ نیم اند ډسکریپشن. دلته هم هغه ډسکریپشن تاسو څنګه کولی شئ تغییرولی شئ او هم هغه نوم تغییرولی شئ. خو زموږ کار له نوم سره دی. دا اوس نوم شو، تاسو چې څومره تغییرات پکې راولئ دلته تغییرات پکې راولئ، او څه ډیلیټ کوئ، نوم تغییر کوئ، هر څه چې لیکئ دلته هر څه ولیکئ. نو وروسته له هغې نه تاسو باید حتما دلته پاس ګورئ، سیو لیکل شوي دي، تاسې باید دا سیو ورسره ووهئ. کله مو چې دا سیو ووهو، وروسته له هغې نه به ستاسې د فیسبوک ګروپ تغییر شي. او همداسې که چیرته تاسې ډسکریپشن تغییرول غواړئ، نو په دې طریقه باندې تاسو دلته کولی شئ ډسکریپشن هم څنګه کوئ تغییر کړئ. مثال په ډول دلته زه کلیک کوم، ډسکریپشن همداسې بل ډسکریپشن اډ کوئ، هر څه چې اډ کوئ دلته یې اډ کړئ او وروسته له هغې نه سیو ووهئ. ستاسې د فیسبوک پوسټ ګروپ هم به نوم تغییر شي او هم به ډسکریپشن. په دې ډول کولی شئ تاسو خپل د فیسبوک پوسټ ګروپ څنګه کوئ نوم او ډسکریپشن تغییر کړئ. دلته اوس زه دا ډاټ سیو وهم، ځکه چې زه نه غواړم چینج شي زما نوم. او تاسو په دې ډول کولی شئ خپل د فیسبوک پوسټ ګروپ نوم چینج کړئ.